خدایا د بلال د یو اذان د برکته د دې سپینو نه مخکې دغه تور جنت ته بوزه او هغې که څه خطا کړي وي مال یې سزا راکړه زما په ثوابونو زما مور جنت ته بوزه. سلامونه یې واخلئ ملګرو، نور شاه غرزی یم. امید لرم چې ښه به یې او د ژوند په خوشحالو کې به یې. څنګه چې تاسو پته را زما هم هغه کوشش وي د پښتو هغه پوهان هغه لیکوالان د کیمرې په سترګه راولم چې د پښتو د ژبې خدمت کوي. زما نننی میلمه ګل خیالي صاحب. ګل خیالي صاحب ټول اول خو تاسو ته بخیرالی وایم. سوراله مالم وخت راکو زه مو د خپل سکرین جوګه وګڼلمه. زه دا وګڼم نن د پښتو هغه کلچر چې کوم دی هغه کلتور چې کوم دی تباهۍ طرف ته روان دی. نو داسې یو میسج چې زموږ دا کشر کل پښتو هغه ثقافت وپېژني هغه راژوندېږي. یا سراکمل روغانۍ وایي که نه وایي پښتو خو کم از کم په کور کې د پښتون په کار ده. نو دومره ده چې یو سړی پکې ته لیک لوست وکړي. زمونږ کشر کل چې کوم دی هغه دا خبره دی بالکل زه پخپله لکه داسې خلک پکې ته هم شته چې هغو له به پښتو املا هم نه ورځي. نو په کار ده لکه تاسو زیار وباسئ هر سړی د پښتو سره مینه وکړي چې موږ یوازې به دعوه نه کړي چې دا زموږ مادري زبان دی. موږ انګلیش زده کوو، موږ بین الاقوامي زبان دی، اردو موږ زده کوو، خو پښتو له موږ بیخي کار نه دی کړی. نو په کار دا ده چې پښتو سره موږ علاقه ولرو، روابطو سره کلک وساتو. راځئ چې د ګل خیالي صاحب شعرونه اورو. تاسو به تیم خوندونه واخلئ او موږ به تیم واخلو. ونه شو هر څو د مغرور جانان په خپو پرېوتم، بس له هغې نه بیا د خپل ارمان په خپو پرېوتم او خپلې جذبې اناپرستې مې دا هتک وکړو. خپلې جذبې اناپرستې مې دا هتک وکړو. دنیا کاته چې زه د یو انسان په خپو پرېوتم. مننه مننه. خپلې جذبې اناپرستې مې دا هتک وکړو. دنیا کاته چې زه د یو انسان په خپو پرېوتم. یو څه موده خو په دې تمه وم چې را به شي څوک. یو څه موده خو په دې تمه وم چې را به شي څوک. پوه شوم چې نه راځي نو بیا د ځان په خپو پرېوتم. مننه. او غزل چې بلا وخت وشو د زړه ور مې ټکوي هم نه څوک. بلا وخت وشو د زړه ور مې ټکوي هم نه څوک. د لاوارثو خلقو کور یمه راضي هم نه څوک. بلا وخت وشو د زړه ور مې ټکوي هم نه څوک. د لاوارثو خلقو کور یمه راضي هم نه څوک. او چې یاري نه کوي نو خدای نه خو دې یاره وکړي. چې یاري نه کوي نو خدای نه خو دې یاره وکړي. د یاد په ګوتو د زما پر هر سکونډي هم نه څوک. مننه. چې یاري نه کوي نو خدای نه خو دې یاره وکړي. د یاد په ګوتو د زما پر هر سکونډي هم نه څوک. مشیني دور دی هېڅ څوک چاله زړه نه ورکوي. مشیني دور دی هېڅ څوک چاله زړه نه ورکوي. په سترګو وینو که نه زړه چاله ساتي هم نه څوک. مننه. او خدای خبر چرته به وي څه به کوي څنګه به وي. خدای خبر چرته به وي څنګه به وي څه به کوي. ستا کلیوال راځي خو ستا خبر راوړي هم نه څوک. مننه. او مړې کړم اوس رانه ګردې وباسي زړه وباسي. مړې کړم اوس رانه ګردې وباسي زړه وباسي. عجیبه خلق دی په مړونې مې پرېږدي هم نه څوک. مننه مننه. او لارې دې نه بدلوي ژوند دې کوي ما بخلی. لارې دې نه بدلوي ژوند دې کوي ما بخلی. خاورې په سر دې زما یاره بادوي هم نه څوک. مننه. او د هجر سرو غرمو وهلی یم د ژوند دښته کې. د هجر سرو غرمو وهلی یم د ژوند دښته کې. زه داسې ګل یم چې شونډو له مې وړي هم نه څوک. مننه. او غزل شعرونه دي. دلته د ژوند د ورځو شپو سره په شر څوک دی. دلته زما غوندې له ځانه مرور څوک دی. مننه. دلته د ژوند د ورځو شپو سره په شر څوک دی. دلته زما غوندې له ځانه مرور څوک دی. اوږده باڼه چینار ځواني او زنګېدلې کاته. اوږده باڼه چینار ځواني او زنګېدلې کاته. که خدای مې نه خطا کوي نو د تورغر څوک دی. مننه. اوږده باڼه چینار ځواني او زنګېدلې کاته. که خدای مې نه خطا کوي نو د تورغر څوک دی. او مننه. او ارمانه ور خلاص کا چې څوک دی په دې توره شپه کې. ارمانه ور خلاص کا چې څوک دی په دې توره شپه کې. ټک ټک د ور راځي ته وګوره بهر څوک دی. مننه. او مین په شعر قربان شمه خدا ووایه. خدا ووایه ته هلال پیژنې علي څوک دی قیصر څوک دی. چې مین په شعر قربان شمه خدا ووایه ته هلال پیژنې علي څوک دی قیصر څوک دی.
او دې ښار کې ډېر خلک اوسېږي خو تپوس کومه دې ښار کې ډېر خلک اوسېږي خو تپوس کومه زمونږ د درد نه خبر او خبر څوک دی مننه او چې لږ دمه شي ستا په غېږ کې لږه ساه هم واخلي دومره نصیب د چا دی دومره بختور څوک دی مننه او داسې ښایست چې بني آدم ورته د ټینګې نه دی داسې ښایست چې بني آدم ورته د ټینګې نه دی لکه چې دا د پریزادو د ټبر څوک دی مننه داسې ښایست چې بني آدم ورته د ټینګې نه دی لکه چې دا د پریزادو د ټبر څوک دی او په دې هجوم کې ګوله پیژنې ته هغه سړی په دې هجوم کې ګوله پیژنې ته هغه سړی چې ستا د مینې قایل څوک دی او منکر څوک دی ډېر ارمانونه وي په زړه کې مې په دې پاتې شي وي په زړه کې خو په دې پاتې شي ځینې سوالونه بېماني وي جو بېماني پاتې شي او موږ پښتانه تل په پردي بیه کې ځان وبایلو موږ پښتانه تل په پردي بیه کې ځان وبایلو اکثر پردي جنګ کې زموږ نه لاس او پې پاتې شي زه خپل ماضي په خپلو سترګو بیا لیده غواړم زه خپل ماضي په خپلو سترګو بیا لیده غواړم خو که هغه را سره بیا څو ورځې شپې پاتې شي ممکنه نه ده چې په ژوند مې ستا نامه هیره شي تکه ځې ځه خو ستا د یاد په جزیرې پاتې شي او خلق د سترګو لګولو ځای خو پرېږدي که نه خلق د سترګو لګولو ځای خو پرېږدي که نه د چا په زړه کې چې څوک دومره زمانې پاتې شي مننه خلق د سترګو لګولو ځای خو پرېږدي که نه د چا په زړه کې چې څوک دومره زمانې پاتې شي او هغه خبر دی ځکه نه ګوري خپل مخ ته پکې هغه خبر دی ځکه نه ګوري خپل مخ ته پکې بیا به حیرانې ورته ټولې عینې پاتې شي مننه او تمام ورځ مې د چا مخ ته په کتو تېره شي تمام ورځ مې د چا مخ ته په کتو تېره شي هومره نموز قضا شي ګل هم توبې پاتې شي خو غزل دی سکندر بھائی چې ما ته خپل مات وجود کې روغ خدایه څه شی نه ښکاري ما ته خپل مات وجود کې روغ خدایه څه شی نه ښکاري زه په اور سوځم اګر کوي لوګی نه ښکاري مننه ما ته خپل مات وجود کې روغ خدایه څه شی نه ښکاري زه په اور سوځم اګر کوي لوګی نه ښکاري او ښکلی سړی دی ولې زړی سم بدرنګه دی ښکلی سړی دی ولې زړی سم بدرنګه دی نو د سړي زوی ورته والله د سړي زوی نه ښکاري ښکلی سړی دی ولې زړی سم بدرنګه دی نو د سړي زوی ورته والله د سړي زوی نه ښکاري هر څوک ماتم کوي په خپل اذیت چغې وهي هر څوک ماتم کوي په خپل اذیت چغې وهي خدایه په ځمکه باندې هېڅوک هم مسکی نه ښکاري مننه او بلا موده وشوه چې غږ یې د شپېلۍ نه راځي چې غږ یې د شپېلۍ نه راځي غره کې رمه په نظر نه راځي شپونکی نه ښکاري مننه او د دنیا ښکلي کې مې څنګ کې ډلې ډلې ناست وي د دنیا ښکلي کې مې څنګ کې ډلې ډلې ناست وي زړه مې قرار نه کړي یقین وکړه چې دی نه ښکاري مننه او بس یو کمی محسوسوم د چا د سترګو ګله بس یو کمی محسوسوم د چا د سترګو ګله نور باوري یم چې ژوند کې څه کمی نه ښکاري ماښام د مونځ نه پس او د سحر د مونځ نه پس خیرې درته کوم هر مازدیګر د مونځ نه پس خیرې درته کوم هر مازدیګر د مونځ نه پس کستا کافر یادونه تینا خدای چرته بهر کی کستا کافر یادونه تینا خدای چرته بهر کی منګل کې دم جوخته په زیګر د مونځ نه پس خیرې درته کوم هر مازدیګر د مونځ نه پس ماښام د مونځ نه مخکې او سحر د مونځ نه پس خیرې درته کوم هر مازدیګر د مونځ نه پس تکینا د امیر صاحب نه دا شپږ نمبرې واوره تکینا د امیر صاحب نه دا شپږ نمبرې واوره زه ځم په خوله کومه یو مرور د مونځ نه پس مننه تکینا د امیر صاحب نه دا شپږ نمبرې واوره زه ځم په خوله کوم یو مرور د مونځ نه پس
بست زما ارمان وی او بست بمی غوښتلی بست زما ارمان وی او بست بمی غوښتلی چې سوال بمی کو خدای ته اکثر د مونځ نه پس ماښام د مونځ نه مخکې او سحر د مونځ نه پس خیرې درته کومه هر مازدیګر د مونځ نه پس په ځان باندې مې چوپ کړلو د صبر آیاتونه امیر صاحب په ځان باندې مې چوپ کړلو د صبر آیاتونه په دواړه لاسه ومې نیوه سر د مونځ نه پس خیرې درته کومه هر مازدیګر د مونځ نه پس دا څوک دی چې مې ګله په پر هر ګوتې راکاږي دا څوک دی چې مې ګله په پر هر ګوتې راکاږي وهي راته د خیال د کوڅې ور د مونځ نه پس ماښام د مونځ نه مخکې او سحر د مونځ نه پس خیرې درته کوم هر مازدیګر د مونځ نه پس ډیره مننه ملګرو انشاءالله بیا به راځو تر یو نوې ویډیو سره د هغې پورې د خپل ورور نور شاه غزي د اړخه سلامونه قبول کړئ د الله په امان